د طالبانو سیاسي دفتر وایي خوشي کېدونکي بندیان مو جګړې ډګر ته نه ځي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی بندیان به تر خوشي کېدو وروسته د جګړې ډګر ته ستانه نه شي. د حکومت او طالبانو د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د بندیانو د خوشي کېدو په اړه له خبرو وروسته اوس طالبان وایي د دوی بندیان به تر ازادېدو وروسته د جګړې ډګر ته ستانه نه شي. د دې ډلې د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل زموږ بندیان به خپلو کورونو ته ستانه شي او اړتیا نشته چې جګړې ته مخه کړي. له امریکا سره په هوکړه لیک کې موږ په دې اړه تضمین شوي چې زموږ بندیان به د جګړې لیکو ته نه ستنېږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې له تخنیکي پروسې وروسته به د بندیانو د خوشي کېدو زمینه سازي وشي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین هم ویلي وو چې د مارچ په 11 نیټه به د بندیانو د تبادلې لړۍ پیل شي، خو دغه پروسه تر اوسه نه ده پیل شوې. افغان حکومت تل دا ویلي چې طالبان باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره طالبان اوربند وکړي او یا هم د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي، خو د دوی په باور چې اوس هم طالبان جګړې ته دوام ورکوي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د تازه څرګندونو په اړه چې ویلي دي د دوی بندیان به تر خوشي کېدو وروسته جګړې ډګر ته ستانه نه شي، د افغانستان د ملي امنیت شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي په داسې حال کې چې جګړه روانه ده په داسې شرایطو کې د جګړې ډګر ته د خوشي کېدونکو طالب بندیانو بیرته ستنېدل یو ستر خطر بلل کېږي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اوس چې جګړه روانه ده او طالبان په یو شمېر ځایونو بریدونه کوي او خپلو دې بریدونو ته دوام هم ورکوي، که د دې ډلې بندیان خوشي شي او بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي په دې برخه کې څه ضمانت موجود ده. د ښاغلي یارمن په خبره طالبان باید د ښه نیت معلومولو لپاره اوربند وکړي. د نوموړي په باور که طالب بندیان له بند څخه خوشي شي ویره موجوده ده چې بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي.